السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګران ملګرو زه یم سید الله حسن زه بیا تاسو لپاره د ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې زه تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې دا ډول ښایسته او خوندورې کوچنۍ ویډیوګانې جوړ کړو. که چېرې تاسو غواړئ چې د فیسبوک سټوري لپاره یا هم د ټیک ټاک لپاره ښایسته خوندورې لنډې ویډیوګانې په خپلو انځورونو باندې جوړې کړئ، نو تاسو ته ډېر ښایسته او خوندوره طریقه درښایم. نو ویډیو پیل کوم مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم په ډېر غوښتنه کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ، او که څوک ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله زموږ پیج هم در سره لایک او فالو کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو ملګرو دې لپاره مې تاسو ته یو اپلیکیشن راوړی دی. د دغه اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې شته، تاسو له هغه ځای څخه ترلاسه کولی شئ. د ویډیو لاندې کوم لیکل چې ښکاري په دغه کلیک وکړئ، لاندې کومه صفحه چې راځي د ډسکرپشن وایي دلته به تاسو ته لینک پروت وي، په هغه لینک کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن تاسو ته ډاونلوډ کړئ. او فیسبوک کې به د ویډیو نه پورته یا لاندې تاسو دغه اپلیکیشن لینک پروت وي او دغه اپلیکیشن ترلاسه کولی شئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړ دا به راخلاص کړئ. کله مو چې راخلاص کړئ دلته تاسو ته دغه لومړی اپشن راځي کریټ ا نیو ویډیو، په دغه به کلیک وکړئ. اوس به تاسو د خپل موبایل ګلري څخه خپل د خوښې انځورونه او ویډیوګانې هر څه چې وي هغه ورته راخیستلی شئ. زه مثال په ډول څو انځورونه دلته ورته رااخلم. دلته د تاسو نه ټایټل غواړي، ټایټل تاسو که ورکوی ستاسو خپله خوښه ده، که نه ورکوی بیا سکیپ کړئ. کله مو چې دغه ورکړ نو دلته تاسو ته پکې ډېر ښایسته ښایسته افیکټ راځي، لکه دلته تاسو ته ښکاري دغه، او دې خوا ته چې راشئ په دې کې نورې هم ډېرې ښایسته افیکټ شته. تاسو دې کې لاندې راځئ، دې خوا ته ګورئ په دې کې ډېرې ښایسته او خوندورې افیکټ شته. تاسو پکې د خپلې خوښې افیکټ انتخابولی شئ، په هغه کې خپل د خوښې انځورونه ویډیوګانې ایډیټ کولی شئ. کله چې تاسو دلته پکې راشئ تاسو ته ښکاري نو دې خوا ته په دې کې بیخي زیات افیکټ دي، تاسو د خپلې خوښې افیکټ پکې انتخابولی شئ. که غواړئ دلته خپل د خوښې میوزیک ور اډ کړئ نو لاندې په میوزیک اپشن باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو راشئ. کله دلته راشئ دلته مای میوزیک اپشن راځي، په دغه باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو د خپلې خوښې میوزیک ورته انتخاب کړئ. ګورئ په دې کې ځای کې تاسو د خپلې خوښې میوزیک ایډیټ کولی شئ، هغه ور زیاتولی شئ. کله مو چې میوزیک اډ کړ دې خوا ته یو بل اپشن راځي، په دغه کلیک وکړئ او دلته راځي ډیوریشن اپشن. دلته تاسو دغه میوزیک ورته انتخابولی شئ چې میوزیک باید له کوم ځای نه تر کومه ځای پورې شي. چې اوس ما سکرین ریکارډینګ راوړی دغه په لمنه اوس دغه نه راځي، نو تاسو هغه ورته انتخابولی شئ. او په دې کې دلته تاسو ته راځي فلټر اپشن راځي. فلټر اپشن کې تاسو دغه انځورونو ته بېلابېل افیکټ ورکولی شئ. او کله چې وغواړئ دغه ویډیو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ دلته ډاونلوډ اپشن راځي، په دغه به کلیک وکړئ. لاندې تاسو ته راځي سیو ویتاوټ شیرینګ، دلته اوس تاسو دغه ډاونلوډ کولی شئ، خپل موبایل ته سیو کولی شئ. دغه د ملګرو ویډیو خپل موبایل ته سیو شو، په دغه طریقه تاسو خپل موبایل کې ویډیوګانې جوړولی شئ. ملګرو دا ویډیو په دې ده چې ویډیو مو خوښ شوي، که چېرې تاسو ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او له خپل ملګرو سره یې شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.